الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت بیان روانو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره، او هغه حدیثي او واقعي موږ بیانولې چې هغه د هجرت په 8 کال کې را پیښې شوې وي. په آخرني درس کې او بیان کې موږ د خالد بن الولید رضی الله عنه او د عثمان بن طلحه رضی الله عنه اسلام ته داخلېدو واقعه بیان کړې وه. دا غینه بعد بیا د یوې سریې تذکره شوې وه چې د هغې مشر غالب بن عبدالله، او بیا دویمه تذکره هم دویمه سریه هم د دغه غالب بن عبدالله وه. هلته وضاحت شوی. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله سریه لېږلې وه، او هغې ته ویل کېږي سریة شجاع ابن وهب رضی الله عنه. 8 کالو او د ربیع الاول میاشت وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېږو چې د هغه نوم و شجاع ابن وهب الاسدي رضی الله عنه، او د ده سره 40 کسان ولېږل. ویلېږل یو علاقې ته چې هغې ته ویلی کېږي السی. دا یو علاقه ده، یا دا نوم دی د یو ګودر د اوبو د ځي د عراق په لاره باندې راځي، چې کله د مکې نه عراق ته یو سړی ځي بصرې ته، نو تقریبا د مکې نه ورته 3 ورځې سفر دی په هغه وخت کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان ولېږل حوازن خاندان پسې یا حوازن قبیلې پسې. دغه یو شاخ و بنو عامر، او د دې دپاره یې ولېږل چې هغوی به وخت په وخت د حوازن والا بس دا چل کوو چې وخت به وخت به د اسلام د دشمنانو سره مرسته کوله. د دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو، نو غوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دوی احوالو هم واغستی شي، چې دوی په زړه کې رعب او یره راشي او غلی شي دوی د اسلام د دشمنۍ نه او د اسلام د دشمنانو سره د مرستې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجاع دلې ته امر وکړو چې تاسو به په دوی باندې حمله کوئ، لاړ شئ. نو شجاع او د هغه ملګري 40 کسان ووتو. نو دوی به د شپې سفر کو او د ورځې به پټېدو تر دې چې سحر وختي په هغوی باندې حمله وکړه، او هغوی غافله وو، یعنې بېغمه وو، هغوی ته څه پته وه چې حمله به کېږي. نو دې راځي تاریخ کې چې ډېر څاروي د هغوی نه راغستي، ډېر څاروي، او د ټولې ته مدینې ته روان کړو. کم کسانی چې ته قیدیان کړي وو په هغو کې یو جنۍ وه، نو دا جنۍ شجاع ابن وهب واغسته د ځان دپاره. کله چې واپس مدینې ته راورسېدو نو هغه وله بیا تخییر ورکو، یعنې اختیار یې وله ورکو، وی که زما نه ازادېده غواړې او که ما سره وخت تېروي یو صحیح ده، نو هغې ورته نه ستا سره وخت تېروم. او تقریبا 15 ورځې یا 15 شپې د دوی لګېدلې وي دغه ځای کې، او دومره ډېر څاروي راوستي وو چې داسې راځي تاریخ کې او سیرت کې چې یو کس ته 15 اوښان میلاو شوي وو، یو کس ته 15 اوښان. نو دا دغه سریه ده د شجاع ابن وهب د ربیع الاول په میاشت کې را پیښه شوې وه. دې پسې بله سریه متصل هغې ته ویل کېږي سریة کعب بن عمیر رضی الله عنه،
د همدغه د ربیع الاول میاشت 8 کالو د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو صحابي کعب بن عمیر الغفاري رضی الله عنه یو علاقې ته چې هغې ته ویل کېږي ذات اطلاح یا ذات اطلح ای شام طرف ته راځي او 15 کسان یې ورسره ولیږل نو ده به هم د شپې سفر کو د ورځې به پټېدو کله چې دی ورسېدو دغه کسانو پسې هغوی ته ویل کېږي بنو قضاعه ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان هلته ولیږل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی و چې دوی خلک را جمع کړي دي د مسلمانانو خلاف او د حملې اراده یې ده دا بنو قضاعه چې دي نو د صحابه کرام چې کله ورسېدو کعب مشر و 15 کسان ورسره نو د هغوی یو جاسوس دوی ولیدل لاړ خپل قوم له خبر ورکو چې داسې مسلمانان راغلي د حملې په اراده باندې او کسان لږ دي لږ یریږئ مه ټول 15 کسان دي چې کله د مسلمانان دغه علاقې ته ورسېدو ذات اطلاح ته ویې کتو چې یاره کافران خو سم ډېر را جمع شوي دي ډېر کافران را جمع شي ډېر خلک هغوی را جمع کړي او دا ټول 15 کسان نو اولنی کار مسلمانانو دا وکړو چې هغوی له د اسلام دعوت ورکړو و اسلام قبول کړي هغوی انکار وکړو وی موږ خو اسلام نه راوړو بس ډایرکټ د غشو او د نیزو ګزارونه شروع کړو په مسلمانانو باندې داسې راځي روایت کې چې فلما رأى المسلمون ذلك قاتلوهم قتالا يقاتلوهم أشد القتال ډیر بادر خلکو د صحابه کرام ډیر زړور خلکو او تذکره نږدې روانه دی یو قصې تاسو به حیران شئ د دوی بادرۍ ته نو دوی چې کله د کافرانو ولیدو یریدلي نه دي ټولو ښه مقابله کړې ده تر دې چې ټول شهیدان شو سوای د یو سړي نه بس او هغه هم په دې بد شوی چې هغه زخمي شوی نو هغوی دا ګمان وکړو چې دی مړلی کله چې دا شپه غلی شوه نو دی د دې مړو د منځ نه په څه طریقه راپاڅېد او راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته او هغه له خبر راوړو چې یا رسول الله ټول ملګري شهیدان شوي دي نو یو دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه په دغه میاشت کې بیا د دې نه بعد یو ناشنا داستان غزوة مؤته جنگ مؤته دا ناشنا غزا ده دا عظیمه غزا او دا لوی جنگ دام دغه 8 کال کې شوی دی او میاشت جمادی الاولی وه دې ته ویل کېږي غزوة مؤته نو دلته دوه خبرې یوه دې ته غزوه ویل کېږي او حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې پخپله نه و او موږ سره مخکې دا مسله تېره شو چې غزا هغه جنګ ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې پخپله یي دې ته ولې ویل کېږي غزوه نو د هغې یو وجه دا د علمای ذکر کوي چې لکثرت جیش المسلمین فیها د مسلمانانو لښکر پکې ډېر بله دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مسلمانانو دا یو غټ جنګ کړی دی او دا د نصاراو د علاقو د فتح کولو ابتدا وه د دې ځینې مسلمانانو ابتدا کړې ده په نصاراو باندې دا اولنی جنګ د هغوی سره راغلی دی نو د دې ځینې بیا جنګونه شروع شوي دي مخکې ځکه دې ته غزوه ویلی کېږي ښه د دې لښکر ته دې څه وایي جیش الامرا د امیرانو لښکر وجه دا و چې دې کې امیران ډېر و مشران پکې ډېر و دا به تاسو واورئ انشاءالله مؤته ولې دې ته مؤته ویلی کېږي وجه دا ده دا یو کلی دی په اصل کې یو علاقه کې واقع دی چې هغې ته نن سبا اردن ویلی کېږي اردن ملک خو پېژنې که نه د دې چې کم شرق طرف ته علاقه ده په دغې کې دا کلی راځي نن سبا خو آباد ځای دی دا د دغه کلي نوم مؤته بیت المقدس ته دغه ځای نږدې دی
هلته مسلمانان ورغلي وو، هغه ځای نه جنګ شوی دی، نو ځکه دې ته ویل کېږي غزوة مؤته. دا ناشنا غزا ده. ورب الکعبه، که پس ژوندي زړه سره دې زما دا خبرې واوري او یا دې په ژوندي زړه سره دا سیرت مطالعه کو، نو ته به پوه شي په دې چې ولې الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو له دا اوچت مقام ورکړی، ولې الله دا خبره کړې ده چې رضي الله عنهم ورضوا عنه، هغوی د الله نه راضي دي، الله د هغوی نه راضي دی. اسې الله دا خبره نه ده کړې. په دې کسانو کې څه کمال و، کمال به تاسو په دې غزا کې او په دې جنګ کې واورئ. څه اوچت صفات په دې مؤمنانو کې، ډېر ناشنا صفات. الله یو سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. او اوس دغه تاریخ دی، بس د خپل تاریخ ته ګورو، نور موږ خو د کار نه یو. و دغه تاریخ ته ګورو، صحابه کرام هغه عظیم عظیم کارنامې. دا قوم الله پیدا کړی د اسلام د خدمت دپاره، او دا قوم الله پیدا کړی د اسلام د دفاع دپاره و. داسې قوم چې خرڅ کړي وه یا خرڅه کړي وه خپله دنیا او اغوستې و آخرت. د دې غزا وجه څه ده؟ اول وجه معلومول غواړي، سبب څه دی، ولې دا جنګ شوی دی؟ نو سبب دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي لیږلی و، الحارث ابن عمیر الازدی رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابي لیږلی و او دله یو خط ورکړی و چې دا د بصره حاکم لویسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطونه لیږل کنه، نو دا خط یې دې صحابي له ورکړی چې دا ته ویسه د بصره چې کوم حاکم او ملک او مشر دی هغه له یې ورکه. په لاره کې یو کس د ده مخې له راغی چې دی امیرو د بلقا په علاقه باندې، او دا مؤته کلي هم د بلقا په دې علاقه کې راځي. دا سړی امیرو د بلقا په علاقه باندې د قیصر د طرف نه، د روم چې کوم مشر و د هغه د طرف نه دی امیر مقرر کړی شوی په بلقا باندې، او د ده نوم و شرحبیل ابن عمرو الغساني. دا شرحبیل حارث له مخې له ورغی په لاره کې، ورته وی این ترید، ته چېرته ځې؟ نو حارث ورته وی الشام، شام ته روان یمه. غوتی لعلک من رسول محمد صلی الله علیه وسلم، تکه شو د محمد صلی الله علیه وسلم استازی څه خدمت څه وړې؟ هغه ورته یاو. نو هغه ظالم امر وکړو، وی دا سړی ونیسئ، ویې تړو په رسو کې په پړو کې، او بیا وله په توره باندې را سټو، سټ وله جسم نه جدا کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را ورسید، دا ډېر غدر او خیانت یې وکړو، لوی غدر او خیانت یې وکړو. وجه دا ده چې سفیران او استازي د دوی وجل دا یو ناروا کار دی. دا په هغه ټیم کې د جاهلیت په ټیم کې هم دا قانونو چې ګوره که د هر چا سره دې څومره دشمني وي، خو چې تا پسې څوک راولېږي هغه ته به څه نه وی، تنګی به نه. او که دې استازي ته دې څه ووي، دې سفیر ته دې څه ووي، نو مطلب دا دی چې ستا هغه سړي سره اعلان د جنګ دې وکړو چې زه تا سره جنګ کومه. امام احمد بن حنبل یو روایت راوړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د مسیلمة الکذاب د نبوت دعوی چې کړې وه، د هغه دوه سفیران راغلي وو، دوه رسولان راغلي وو استازي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وویل فما تقولان انتما، تاسو څه وایئ؟ هغوی موږ خو مسیلمه باره کې هغه څه وایو چې څه مسیلمه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت
او د دوی دا وجل بند نه وی که نه، او دا کار ناروا نه وی، او دا کار سپک کار نه وی، نو ما ستاسو دواړو دا سټونه په دې ځای کې وهل. خو سره ته نه یم، ځکه چې سفیران یی، استازي او استازي څوک نه وژني. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې واقعه باندې ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات غمجن شو چې ګوره دا خو د لوی ظلم وکړو دی شرحبیل، دغه صحابي شهید کو. حالانکه ورته څه ویلي هم نه، خو صرف خط وړو د بصرا حاکم له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه ټیم کې مسلمانان را ګرم کړو، دعوت یې ورکړو د جنگ طرف ته چې راشئ، جنگ به کوو د غساسینو سره. دم غسانی دی د شرحبیل چې کم دی. نو خلک مسلمانانو ځان تیار کو، او دا لښکرو د 3,000 کسانو، دا غټ لښکر د اسلامي د دې وخته پورې، یعنی په یو جنگ کې په یو غزا کې 3,000 کسان نه دي راجمع شوي، سوای د احزاب چې کوم غزا تېره شوي وه د هغې تذکره مخکې شوې. نو دا 3,000 کسان راجمع شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی باندې یو صحابي مشر کو مشهور، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خوږ صحابي چې دغه زړه ورسره لګېدو، هغه په ډېر زیات مین و، زید بن حارثه رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته وی علیکم زید بن حارثه، زید بن حارثه به په تاسو باندې امیری، فإن أصیب زید، که زید شهید شو، فجعفر نو بیا به جعفر بن ابي طالب، او که جعفر هم شهید شو فعبد الله ابن رواحه، نو بیا به عبد الله ابن رواحه. ځکه دې ته ویل کېږي جیش الامراء، د امیرانو لښکر. امیران بیسو دي؟ 3 دي. جعفر رضی الله عنه په زړه کې خبر هم راله، یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني وو، ته زید په ما باندې مشر کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خیر، بس ذات تا ته د خیر څه پته چې خیر په څه کې دی. بلکې سبحان الله دا فضیلت د زید بن حارثه یاد ساتئ. امام احمد دا روایت راوړی دی، امام ابن ابي شیبه هم راوړی دی. ما بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه دی لېږلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه فی جیش قط الا امره علیهم، چې کم لښکر کې به هم زید و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زید مشر کو. په هر لښکر کې چې زید پکې دی نو زید به صحیح، زید به مشر یو. دا د زید رضی الله عنه فضیلت دی، او په دې ځای کې زید رضی الله عنه مشر کړی شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره یو جنډه تیاره کړه، سپین رنګ کې و دا جنډه، او زید بن حارثه له ورکړه، او دی ورته وی زید داسې کار به وکړي په کوم ځای کې چې حارث بن عمیر رضی الله عنه وجلی شوی دی، هماغه ځای ته به ځئ او هلته به د اسلام دعوت ورکئ. که چېرته خبره یې ستاسو ومنله او اسلام یې قبول کړو خو ډېره ښه ده، وإلا استعانوا بالله علیهم، او که ویې نه منله جو بس بیا د الله نه مرسته غواړئ او جنګ شروع کړئ. بس صحابه کرامو تادیو کړو 3,000 کسان، 3,000 لوی لښکرو په هغه وخت کې دا تیار شو، روانېدو واله و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د اسلامي لښکر تیار کو، نو دغه ټیم کې کم خلک چې پاتې شوي هغوی هم راووتو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راووتو، دې لښکر ته یې رخصتي ویله. او دغه خلک دي چې د رخصتۍ حقدار دي، او دغه خلک دي چې د دوی په خیر ته راوته پکار دي، ځکه چې دا د اسلام د دفاع دپاره روان دي. قرباني ورکوي. تاسو به اوس واورئ قرباني سم قرباني ده. زمونږ خو دی چې یو سړی روان دی مزدورۍ له، هغه سره وځو رخصت یې کو، په خیر لی ورشه، زمونږ ټولې خبرې د دنیا یي. خو دا اوس هغه خلک دي چې دوی له وته پکار دي، د دوی مخې ته وته پکار دي.
نو خلک رالو دوی رخصتول سلام دعا وشوه نو عبدالله بن رواحه په جړا شو دریم امیر چې کوم ټاکلی شوی دی په جړا شو ملګرو ته ما یبکیک یا ابن رواحه رواحه زویه ته په جړا شو ولې څه ناشنا خلکو دا دنیا والا خو نه و چې سړی چې دی په دنیا پسې جاړي نه وی واورئ والله ما بی حب الدنیا زه ګوره په دې نه جاړم چې دنیا باندې مینې مو کېدی شي مړ شم ځکه چې د غټ قوم سره مې مقابله تاسو اوس واورئ چې د څو کسانو سره مقابله وه او حیران به شئ په جسم به مغونه زیږ شي او د جسم د ویښته به مو ودرېږي چې دا 3,000 د څو سره مقابله کوي وی په الله مې دې قسمي ګوره په دنیا پسې نه یم خفه چې زه ځم او زه به مړ شم نه ولا صبابة بكم او نه په دې خفه یم چې بیا به تاسو نه ینمه او بیا به بچی نه ینم او بیا به ښځه نه ینم او بیا به مور پلار نه یم نه نو جاړې ولې وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو آیت اورېدلی هغه آیت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهنم یادو او الله ویلی دی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وی ما د پیغمبر نه د آیت اورېدلی چې الله وی منکم الا واردها تاسو کې به هر سړی په جهنم ورتېرېږي پل صراط دی که نو هر سړی به جهنم ته ځي ثم ننجي الذين اتقوا الله وی ها تقوادار به بیا زه بچ کم خو لاره دقه یوه ده نو په جړا شوې فلست ادري کیف لی بالصدر بعد الورود جاړم په دې چې یو پیر ورته ورشم نو بیا به وځم څنګه د سره غم دا دی چې جهنم ته خو به هر سړی ځي او په جهنم به تېرېږي او زه به ترې بچ کېږم څنګه مسلمانانو ورته صحبکم الله الله دې ستاسو مرسته وکړي وردکم الینا صالحین الله دې تاسو روغ رمټ موږ ته راورسوي اوخ کې د ملګرو د سترګو روانې یو بلې جدا کړو دا موقعي د جړا ځکه چې بیا پته نه لګي چې دا مؤمنان به یو بل ویني او که نه او بیا داسې خلکو پسې جړاګانې موږ لیدلي نه دي موږ په هغه وخت کې نه وو صرف د هغوی سیرت مې اورېدلی دی او په الله مې قسم چې لا زړه م داسې دړکی دړی خوږ دړکی چې یاره دوی سره میلاو شوی او دا قوم مې ولیدی الله ویلي که ما اوس هغه ایتونه منځه کې مو وي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله وی ما خاص رحم کړی دی په پیغمبر باندې او په مهاجرینو او په انصارو باندې ولي دا وجه ده الذين اتبعوه في ساعة العسرة الله وی د پیغمبر تابعداري په ډېرو سختو حالاتو کې کړې وه غریبي م وه عدد یې م لږ و سهولیات هم نه و اسلحه هم ډېره نه وه مسلمانان ډېر نه و او په دغه سختو حالاتو کې دې ځوانانو د پیغمبر تابعداري کړې ده د دین دفاع کړې ده نو ځکه الله وایي زه په دوی باندې خاص رحم کومه رخصت شو هغه لښکر عبدالله بن رواحه یو څو شعرونه د ځان سره ووي دې داسې په ځان باندې پوه و چې دې غزا نه ګوره که زه واپس راشم ځکه ډېر خفه و یو خو دغه عید ته سوچ لاړ چېرې جهنم باندې ور تېرېدلي زه به دې څنګه بچ کېږم نو مرګ ورته مخې ته و یو یې دا شعر ووی
ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا. وإذا در رحمان ذاتنا مغفرت غوالم چه غدي منتبه خانوك او الله دې مال طاقت د دې گزارونو راکي چې هغې سره کوپړۍ ټوله تسنس کېږي او الله دې د دې گزار طاقت مال راکي د دې غشي ویشتو چې هغه په خېټه کې ورننوځي نو کلمي او وینه او هر څه شلی چې هر څه ختمي الله دې مال دې طاقت راکي به وی حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. وچی دیسی جنگو کم کانا دیسی جنگ اللہ جو مالا دیسی جنگ طاقت راکی چی سبال خلق زما پا قبر بانی تیری گو دووی ارشده الله من غاز اللہ دی رحمو کی پا دی غازی باندی سن اشنا غازیو دیسی طاقت تی اللہ مال راکی دیسی طاقت تی اللہ مال راکی چی خلق بیاوی چی اللہ دی دتا لارو خید جنت سن اشنا مجاہدو دا سن اشنا فدایو دا اسلام ما تاوستا بر دا نصیحت کڑیم دے چی دیسی سوکا چی ورستا خلقوی چی ار اللہ دی وبقی سب پا اسلام بانی مین سڑو دا اسلام دا پارا دیر سکڑی بیاراغی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی عبداللہ ابن رواحہ او د زړه نه یو الله خبرو او په بزام باندې چې کې دی شي دی غزانه بعد زرانه شم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو او سترګې د اوخ کو نه ډکې فثبت الله ما اتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر ويد الله رسول الله دي استام رستوك الله دي استام رستوك دي سم رست دي الله استوك لك سنگه جد موسى عليه السلام سره کړیو ما ته ټول خیر پتا کې ښکار شوی دی اې د الله پیغمبره او زه یقین سره دا وایم چې زما سترګې زما زړه مال دوکه نه راکوي انت الرسول تی یقینی پیغمبری او ستا د سفارش نه چې د قیامت پر څوک محروم شونو دا ډیر لوی بدبخت سړی دی نو په دې کې اشاره دی ته موږ کړه یا رسول الله زه وفات شوم او شهید شوم نو زما د پاره به سفارش وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وانت فثبتك الله يا ابن رواحه اے د ابن رواحه اے د رواحه زوی والذي تم مضبوط ساتي زه نو بس ابن رواحه روان شو اوخ کی پاکولی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبه کتو بیا ولاړ بیا به وکتو بیا ولاړ بیا به وکتو زړه د مړې دو او دا شوچت مؤمنان چې د پیغمبر ملګری او د دین د پاره قربانی ورکون کې خلک او پزان به یریدو منګه د ګناونو ګوډي والله که پزان یریدو داسې مطمئن ژوند تیرو چې بس زمونږ مرګ او بس جنت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لښکر سره روانو ثنیة الوداع پورې راغی د هغوی سره پیاده روانو نو کله چې پرېښودو دا لښکر ورته وی اوصیکم بتقوی الله تاسو ته زه وصیت کوم چې د الله تقوا به په ځان کې راولي الله نه به یریږئ اغزو بسم الله د الله په نوم باندې به جنګ شروع کړئ فقاتلوا عدو الله د الله د دشمن سره به ښه مضبوط جنګ وکړئ دا ده چې بعض کسان به تاسو ته میلاو شي چې هغوی به په ګیرجو کې ناسي بندګي به کوي عبادتونه به خپل کوي نه هغوی ته به څه نه وایي ګیرجو والا ته به څه نه وایي دغه شان درې زنانو ته به څه نه وایي ولا صغیرا ضرعا کمزورو ماشومانانو ته به هم څه نه وایي ولا کبیرا فانیا
هغه بوډا چې عمر ختم شوی دی هغه ته به هم څه نه وایي. ولا تقطعن شجره، ونه به نه پرې کوئ او نه به فصل خرابوئ. ولا تهدموا بیتا، کورونه مه ورانوئ. دا واورئ، دا زموږ د اسلام آداب دي. بعض راشي اسلام بدناموي که نه، یو سړی کار غلط وکړي نو ته بیا غلط کار نسبت دې سړي ته کوو، نو اسلام پورې ولې غلط کار تړي؟ دا واوره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ وایي په ګیرجو کې چې کوم د هغوی پیران ناست دي هغوی ته به څه نه وایي، بوډاګانو ته به څه نه وایي، ښځو ته به څه نه وایي، ماشومانانو ته به څه نه وایي، کورونه به نه ورانوئ، ګیرجې به نه ورانوئ. دا زموږ اسلام دی، دا زموږ دین دی. یو سړی راولګي مسلمان قتل کوي، په جومات کې مسلمانانو باندې دماکې کوي، د مسلمانانو ښځې وژني، د مسلمانانو ماشومانانو وژني، د مسلمانانو بوډاګانو وژني، او هغې له بیا نوم دا ورکوي چې موږ د اسلام خدمت کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د کافر هغه بوډا هم مه مړه کوه، د هغوی هغه ښځه هم مه مړه کوه، د هغوی هغه ماشوم مه مړه کوه، د هغوی ګیرجې مه ورانوه، د هغوی پیرانو ته څه مه وایه. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحتونه وکړو. لښکر سزي پورې لاړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را واپس شو مدینې ته، د جمعې مونځ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله، جمعې مونځ یې کو چې ګور عبدالله ابن رواحه بیا په جومات کې ناست، بیا راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما منعک ان تغدو مع اصحابک، عبدالله ته بیا راغلی، ملګرو سره ولې نه پاتې کېدې؟ ورته وی اردت ان اصلي معک الجمعه، یا رسول الله ارمان مې و چې تا سره دا مونځ وکړم. کېدی شي اخرنی مونځ نو زړه مې کېدی چې تا سره بیا بلې جومات کې یو مونځ وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی زه صحیح ده، خو په دې ځمکه باندې چې څه دي که دا ټول ته خرچه کې نو دغه فضیلت او اجر ته نه رسې که ته د هغوی سره وې. د هغوی سره ملګرتیا ډېر لوی اجر دی. ناشنا خبره په دې غزا کې دا وه چې په دې کې یو غټ کمانډر د اسلام خالد ابن الولید رضی الله عنه، او دا اولنۍ غزا ده چې خالد ابن الولید پکې د مسلمانانو ملګری دی. لښکر روانو د مدینې نه د شام طرف ته، په لاره باندې چې کله دوی روانو نو دشمن ته پته ولګېده چې مسلمانان مقابلې لره روان دي، نو شرحبیل ظالم را ولګېدو او کسان یې را جمع کړو، 1,00,000 کسان یې د جنګ دپاره تیار کړو. مسلمانان بیا یو علاقې ته ورلو چې هغې ته ویل کېږي معان، په شام کې یو علاقه هغې ته معان ویل کېږي، د شام په ځمکه کې. نو هرقل هم خبر شو، د روم چې کوم مشر، نو هرقل څه چلو کو 1,00,000 کسان هغه تیار کړو، جدا جدا ځایونو او قبیلونه، د لخم او جذام او القین او تنوخ او بلی، 1,00,000 کسان در جمع کړو. نو دا ټول شو 2,00,000 کسان. مته اوس ته دا وي 2,00,000 مقابله کې څو مسلمانان دي؟ 3,000. دې ته وایي ایمان، دې ته وایي د الله دپاره قرباني. 1,00,000 کسان شرحبیل تیار کړو، 1,00,000 کسان هرقل تیار کړو. مسلمانانو په سوچ کې هم نه راتله چې دومره غټ لښکر سره به مقابله وي. معان کې دوی ته خبر راغی چې یاره خو 2,00,000 دي. نو 2 شپې دوی هلته پاتې شو او سوچ یې کو چې څه چلو کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خط ولیږو چې یا رسول الله کسان خو 2,00,000 دي، که ته موږ ته څه کسان را لیږې نو موږ به دلته صبر وکړو، که نور مسلمانان را لیږې، او که نه خط نه لیږو ځو. په دې کې مشوره روانه وه. نو دې ټیم کې عبدالله ابن رواحه راپاڅېد، وایي زه د دې خط ته خبره نه منم،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خط ملیږي ولي وی اے قوما والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون د تاسو چې دې سوچ کې چې 3,000 لکو په مقابله کې دا خو به موږ ټول مړه کړي نو خو د دې مرګ دپاره خو موږ راوتي یو موږ راوتي د څه دپاره یو شهادت تاسو نه غواړئ هغوی او موږ شهادت غواړو نو خو دغې دپاره موږ راوتي یو نو بیا پکې انتظار داسې چې کوو چې پیغمبر ته خط ولېږئ او دا ووایه او دغه ووایه نه هېڅ صورت نشته دا واورئ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة موږ ګورې د کافرانو سره چې همیشه جنګ کړی دی موږ په دې نه دی کړی چې موږ سره طاقت ډېر دی او موږ سره عدد ډېر دی ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به موږ چې ګورې د چا سره هم جنګېدلي وو د دین په زور جنګي وګورئ او دین موږ سره شتي زي چې ذو فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين په دوه ښه انجامونو کې یو انجام زموږ دی یا خو به غازیان واپس راځو او یا به شهادت میلاویږي او زموږ د ټولو دغه ارمانونه یې ځای چیز ملګرو وویل قد صدق والله ابن رواحه د رواحه زوی رښتیا خبرې وکړې ډېرې مزیدارې خبرې وکړې به ځای چیز د دې دلاسه د هغوی هغه زړه مطمئن شو چې او موږ ټول د شهادت دپاره راوتي یو نو بیا یره د څه شي ده دې چیزو پته به لګي مسلمانانو 2 شپې تېرې کړې په معان کې او بیا دوی روان شو د دشمن علاقې ته کله چې یو کلي ته ورسېدو هغې ته ویل کېږي مشارف همدغه بلقا علاقه کې نو د هرقل چې کوم لښکرو د رومیانو او د عربو چې کوم لښکرو نصارا عرب هم راغلي و نصارا رومیان هم راغلي و یو لږ دا دي یو لږ دغه دي نو دې طرف نه مسلمانان مشارف ته ورسېدو هلته دشمن رانږدې شو مسلمانانو سوچ کو چې دا لښکر خو ډېر غټ دی چې ډایرکټ خو مقابله نه شو کولی نو هغوی یو کلي ته واوړېدو چې هغې ته ویلی کېږي مؤته تاسو ته ما لږ ساعت مخکې وي دې غذا ته ځکه غزوت مؤته وایي هلته دوی پړاو واچو او لښکر یې تیار کو نو زید بن حارثه داسې چل وکړو د لښکر چې کوم ښی طرف و لښکر ما تاسو ته مخکې وي لښکر باندې په هر طرف هغوی یو مشر یو به ښی طرف هغې ته میمنه ویله کېده او د لښکر ګس طرف لښکر اولنی سر لښکر منځ لښکر شاته داسې به تقسیمو نو کوم چې د لښکر ښی طرف و په هغې باندې یو صحابي مشر کو قطبه ابن قتاده العذري رضی الله عنه او کم چې ګس طرف په هغې باندې یو صحابي مشر کو عبایه ابن مالک الانصاري رضی الله عنه او بسم الله چې تاسو ته دا وایم دا یو عجیبه جنگ دنیا لیدلی او په تاریخ کې تذکره شوې ده چې 3,000 کسان مقابله ده 2 لاکو سره خو دا واورئ اذا هبت ريح الايمان جاءت بالعجائب وی کله چې د ایمان د سلی زور وکړي که نه او ایمان په جوش کې راشي نو د بیا عجیبه کارونه کېږي دلته خبره د ایمان ده دا زما استاد لپاره ډېر عجیبه ده چې 3,000 او 2 لاکه او دغه شان چې دی نو د 2 فریقین یو بل ته مخامخ شو زید بن حارثه سره جنډه وه حب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبوب وی داسې جنگ زید بن حارثه کړی دی چې داسې چې د هغه په ژوند کې نه دی کړی او ته پته وه چې 2 لاکه کسان د دوی سره مضبوطه مقابله پکار ده دا په وړو وړو خبرو په دې نه کېږي دې لپاره به ښه سم ګرم جنگ کې نو کومه بادري چې د په هغه ورځ راښکاره کړې ده د مخکې چې د دې نه دي کړي او جنډه ورسره مو غټه خبره ده جنډه ده ځکه چې په هغه وخت کې داسې و چې دا جنډه دې ولیده نو ته وبېلله جنډه به نه ولیږي چې جنډه ولیده او ته وبېلل
نو سیرت کې دې سي راځي چې د هر طرف نه په دغه شو دا گزارونه وو ځکه چې 2 لکه کسان دي او کوشش خو دغوی دا و چې اول د جنډې والا راواچو نو دغه شان تاریخ کې راځي چې غلبیل شو هر طرف نه دا غش راتلو دغه په دې بدن کې ننوتو او په دې کې هغه کوشش کوو په آخره کې وخر شهیدا راولیدو شهید شو جعفر رضی الله عنه علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشر هغه دغه ټیم کې دا په خوا کې ولاړو منډه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي مو دې وستا سو مشري ناغه ور منډه کړه د جنډې راوغستا دومره سخت جنگي کړو چې هغه په اسمان دي سورو دي اسنه را کوشو دي اسنه را کوشو وي دیسی با پیادو کی روانی مو جنگ بکوما او جنده و سروا او د لخکر امیر زید بن حارثه رضی اللہ عنہ اغا شهید پروتو نو جعفر رضی اللہ عنہ چی کل روان شو پری 2 لاکو کی ورننوتو نو دا شیرون وی یا حبذ الجنة واقترابها طیبة وبارد شرابها جنت وی څه خسته جنت ته مونږ ته رانږدې شوی دی خسته خاوره د هغه جنت ته خسته ځمکه ده خسته خوراک دی اسخاک دی والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها او رومیان چې کم دی وی د دوی عذاب رانږدې شوی دی او په ما لازم دي که زه ورته مخامخ شوم نو دړې وړې کوم یو گزار پې د گزارونه پې ډېر زیات شو نو یو ځینې پې گزار راغی دا ښی لاس یې وله پرېکړو په کوم لاس کې چې جنډه وه مقصد د هغوی دا و چې دا جنډه راولیدی نو چې څنګه یې د ښی لاس نه جنډه ولیده نو ولیده ګس لاس کې راونیوه نو هغه ظالمانو هغه ګس لاس یې ته پرېکړو فاحتضن الرايه بعضديه نو په دې 2 مټو کې د لاسونه پرې شي په دې مټو کې د جنډې نیولې و ناس او دا وی چې د جنډه د اسلام جنډه ده د هیڅوک زمانه نشي راولګولی نو په دې ورانانو کې دغه مجاهد د اسلام هغه د جنډه نیولې و لاسونه پورې نه و نو په دې کې یو کس راغی او په دې سټ کې پې گزارو کو سټ کې چې پې گزارو کو نو دی راولیدو او جنډې ته عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه را مخامخ شو ځکه ویل کېږي جعفر ته جعفر الطیار جعفر رضی الله عنه دا لقب دی الطیار په جنت کې به الوزي الله بدله 2 وزیرې ورکوي او دا صرف د ده خاصیت دی په جنت کې بل داسې څوک نشتی چې هغه ته وزیرې میلاو شي سوای د عبدالله د جعفر بن ابي طالب نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث کې دا خبره کړې ده او روایت کې راځي امام بخاری رحم الله راوړی دی عبدالله بن عمر هم په دې غزا کې وایي كنت فیهم فی تلک الغزوه زه په دغه غزا کې ومه نو بیا په آخره کې موږ کتو چې جعفر کوم ځای کې دی ګڼه ډېره وه شور شغره و دومره خو راته پته وه چې جعفر دا شهید شوی دی خو دې کوم ځای کې ملګری دی زمونږ چې ځای خو معلوم کو فوجدناه فی القتلى ناغه په مړو کې پروت ووجدنا ما في جسده 90 من طعنه ورميه او منګه چې د بدن ته وکړو سکم سل گزارونه پاغه باندې د تروشي او دغه شان د نیزو او دغه شو سکم سل گزارونه دغه په بدن باندې شي او بیت لاسونه پرې کړو او اخرنه گزاري ولا په سټ باندې ور کړو چې دغه د لاسبیا جعفر رضی الله عنه راولیدو او به شهید شو دا دغه شجاعت ته دغه بدری ده او دا دغه د اسلام د لپاره هغه خدمت ته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ابن حبان دا روایت راوړی وی رأيت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنه ما جعفر په جنت کې ولیدو الوتو په دې جنت کې الله ولدا غدول سونو په ځای باندې 2 وزیرې ورکړي وي یو روایت کې دې سي راځي چې مر بي جعفر
الليلة في ملأ من الملائكة جعفر ما ولدو د ملائکو سره روانو وهو مخضب الجناحين بالدم دو وزیری وتوی او د وزیری باندې وینه پرته وه امام بخاری روایت راوړی دی چې صحابه کرامو به چې کله د جعفر د شهادت نه بعد دغه په زامنو باندې سلام اچول لکه دغه یو زوی عبدالله تو زامنیو دغه یو نوم عبدالله نو دی ملګرو به بیا داسې سلام اچو السلام علیک یا ابن ذی الجناحین سلام علیکم سلام دی په تا باندې د دوو وزرو والا زویه هغه د پلار دوه وزرې دي په جنت کې نو په دې طریقې سره د دې غزا یو دویم امیر چې هغه جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی او دغه شان د علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشرور هغه شهید شو جنډه د دریم امیر سره شوه د عبدالله ابن رواحه سره هغه په خپل اس باندې سور او د جنډې راواغست خو دې لښکر ته چې وکتو او دې جنګ ته وکتو او بیا دې جعفر ته وکتو چې څه کم سل ګزارونه په ده باندې شوي دي لاسونه پورې نشتي نو لږ داسې ودرېدو سوچ یې کوو چې په څه طریقه به جنګېږم ځکه دا خو ډېر سخت جنګ دی زید بن حارثه په شان مشهور شهسوار د جعفر رضی الله عنه په شان مشهور انسان او مجاهد چې دا پکې شهیدان شو نو زه به په څه طریقه ورځم هداسې لږ غلی شو نو بیا د خپل ځان د تیزۍ دپاره یې دا ووی اقسمت یا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة يشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة ويبالله دي قسمي اي نفسا خپل ځان ته وي لازم به دې میدان ته ورکوزي ځان له تیزي ورکوله که ستا خوښه یو که نه خوښه خو د دې کافرانو منځ له به ورسي او چې کله خلک راجمع شو او خلق مقابله کوي او چغې ووالې یا غش او نیزې راویستې دي نو ته څنګه پاتې کېږې ته به کې ورننوځي ما لي اراکي تکرهین الجنه څه چل دی چې د جنت سره ستا نه لګي ای نفسه ځان ته لګي او ځان یې راګرمو او په یو ځای کې دا خبره هم کړې وه یا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلاهما هديتي اے نفسا ځان ته لګیو وی که دلته دې څوک مړ نه کړي نو دا مرګ خو به تا باندې راځي که نه دا مرګ خو صرف په دې کې نه دی چې ته د دشمن منځ ته ورننوتې مرې به د دې نه بغیر به هم په تا باندې مرګ راځي او داسې کار وکړه فعلاهما هغه دوو چې څنګه کار وکړو دوه څوک دي جعفر او دویم زید بن حارثه رضی الله عنهما نو بس چې کله د دوی د منځ ته ورننوتو او جنډه ورسره وه نو په دغه ټیم کې د تره زوی راغی د عبدالله بن رواحه د تره زوی راغی یو هډوکی یې ول راوړو پای پورې سې معمولي غونته کې غوښه نښتې وه او ورته وی شد بهذا صلبک فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت عبدالله دا لگه انتا که غوخه دا وی خوراج چی دا ملا دی لگه مضبوطی شی زکر چی پا دیو روزو که پتا بانی سختی رالی او اس بیام سخت حالاتو تا مخامخ کی نو پا دی کمزوری بدن سره چی سخ خوراک تی نده کڑی تا دشمن سره مقابله نشی کوله نو دا اڈو که رواغست او دا غیر دیسی یو چک و بس یو غوخه تراخ کود او بای د خلکو دی گنی تا وکتو او دی دشمن تا وکتو نو غزاره اکڑا او غطوری رواغست او ورننواتو پاگوی کی چی سنگ ورننواتو پاگوی کی وی دومره سخت جنگی کڑه و ذکر متاوستو پاوله کی وی چی دی چی دی مدینی نواتو رو کیدو او په ځان باندې پوه شو بیا راغی د جمعې منزل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوات او دغه جمعه ته چې کېدی شي د اخرنۍ مونځ یو هم د کشن
دا د عبدالله ابن رواحه خیرنی مونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او هغه په ځان باندې پوهه و. نو دومره سخت جنګ یې وکړو دشمن په منځ کې تر دې چې د ډېرو ګزارونو ته نور ایثار نه شو او راولیدو په ځمکه باندې را پرېوتو. عبدالله ابن رواحه چې کله راولیدو نو د هغې نه بعد جنډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته نه وویلې چې ته به یې والې. یو صحابي ورمخکې شو ثابت بن اقرم رضی الله عنه، نو هغه د جنډه راواغسته. 3 امیران د مسلمانانو په دې جنګ کې شهیدان شوي دي، 3 غټ صحابیان په دې جنګ کې شهیدان شوي دي. نو ثابت بن اقرم ورمخکې شو او جنډه راواغسته، یا معشر المسلمین، ای مسلمانانو اصطلحوا علی رجل منکم، په یو سړي باندې اتفاق وکئ چې چاله دا جنډه ورکوئ. هغه ته ثابته دا جنډه به تا سره وي نه زه نه عالمه، ما انا بفاعل د دې ذمهواري ډېره غټه ښه. نو چاله ورکو. فاصطلح الناس علی خالد بن الولید رضی الله عنه، نو خلکو اتفاق وکړو چې خالد بن الولید له به ورکو، ځکه چې خالد بن الولید هغه په جنګ کې ډېر تکړه دی او تجربه یې ده. دا ولنی جنګ د خالد بن الولید. او روایت کې دې سم راځي چې کله عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه شهید شو نو خلق د میدان نه وتښتېدو. کوم مسلمانان چې وو هغوی اراده وکړه چې پټېږو نور، ځکه چې دا خو سخت جنګ دی، زموږ نه پکې امیران لاړو. نو دغه ټیم کې یو صحابي را مخکې شو، ثابت ابن اقرم، جنډې راواغست او جنډې راوړه خالد ابن الولید له ورکړه. خالد ورته وی لا اخذها منك انت احق بها، خالد ورته وی دا جنډه خو زه تا نه نالمه، ثابت ته ډېر حقداري چې دا جنډه تا سره یې، لکه سنون په عمر کې هم زیاتې، او بل دا چې ته د بدر په غزا کې هم شریک شوی، نو ته خو د پوخانه د مسلمانانو په جنګونو کې، زه تا نه دا نالم. ثابت ورته وی نه والله یا خالد ما اخذتها الا لك، خالد په الله مې د قسمي جنډه ما صرف د عبدالله نه په دې راواغسته چې ونه ولیږي ځمکې ته، نور ما راوړه. تعالی انت اعلم بالقتال مني، ته زمانه په جنگ باندې ښه پوهېږې، ستا تجربه ډېره ده. نو خالد بن الولید رضی الله عنه هغه جنډه راواغسته او مسلمانانو ته آواز وکړو، ټول بیا راجمع شو. حدیث کې راځي امام بخاري رحمه الله راوړی دی، مسلمانانو په دغه ورځ باندې دومره سخت جنگ کړی دی، دومره سخت چې انسان ورته حیران شي. واوره خالد بن الولید وی کله چې دا جنډه ما واغسته او ما جنگ شروع کو، نو په یو لاس کې جنډه، په بل لاس کې ورسره توره وه. وی لقد انقطعت فی یدی یوم مؤته 9 اسیاف، وی زما په لاس کې 9 تورې په هغه ورځ ماتې شوې. دومره سخت جنگ خالد بن الولید رضی الله عنه کړو. فما بقي فی یدی الا صحیفة یمانیه، یو یمنی توره وه چې هغه لږه مضبوطه وه، زما په لاس کې پاتې شوې. یو روایت کې راځي لقد دق فی یدی یوم مؤته 9 اسیاف، زما په لاس کې په جنگ مؤته کې او په دغه ورځ باندې چې جنډه ماته میلاو شوه، نو زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوي دي. یعنی دومره سخت جنگ، او دا دلیل دی په دې باندې چې ډېر کافران یې مردار کړي دي. 9 تورې هسې خو نه ماتېږي، خو خلکو نه یې پرې سټونه وهلي دي، هغه ماتې شوې. وصبرت فی یدی صحیفة لی یمانیه، او زما په لاس کې یوه توره پاتې شو چې هغې را سره وخت تېر کو، هغه د یمن وه. خالد بن الولید رضی الله عنه ډېر سخت جنگ کړی، مسلمانانو په دغه ورځ ډېر سخت جنگ کړی. خالد بن الولید رضی الله عنه ته چې را توره میلاوېده، په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ملګري خبرول په مدینه کې، او داسې خبر کړو چې حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، ابو قتاده رضی الله عنه روایت ته، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو او آواز یې وکړو چې الصلاة جامعه، د جمع منزل راشئ. فلما اجتمع الناس، کله چې خلک را جمع شو، نو مدینه کې خلک په غم کې وو چې زموږ ملګري به په څه حال کې، او هغوی به څه چل کړی، څه چل به یې نه کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الا اخبرکم عن جیشکم هذا الغازی، تاسو ته زه دغه لښکر، ستاسو هغه لښکر چې کوم تللی د خبرې در نه کړم. انهم انطلقوا حتى لقوا
العدو. هغوی تللی دي دشمن سره مخامخ شوي دي، الله ورته نقشه خوا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړو دی وی اصیب زید شهیدا، زید پکې دغه دی شهید شو. فاستغفروا له، دغه دپاره بخانه غواړئ، الله ورته د هر څه خو. فاستغفر له الناس، نو ټول جماعت وی الله دې زید وبخي. ثم اخذ اللواء جعفر بن ابي طالب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی وس جنډه د جعفر سره ده. فشد على القوم، ورغه په قوم کې چې کله شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جعفر هم شهید شو. اشهد له بالشهاده، زه ګوی ورکوم چې دا شهید دی. فاستغفروا له، تاسو له بخانه غواړئ. ټول جماعت وی الله دې جعفر وبخي. ثم اخذ اللواء عبد الله بن رواحه، وس جنډه د عبد الله بن رواحه سره ده، هغه لګیا دی حتی اصیب شهیدا، تر دې چې هغه هم شهید شو. فاستغفروا له، نو د هغه دپاره بخانه غواړئ. حدیث کې راځي وعیناه تذرفان، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې، او ملګرو ټول جومات ژړل، او ټول ملګري په غم کې، او ټول هر طرف نه وی ژړاګانې راتلې، او د ملګرو دپاره بخانې غوښتې. غټ غټ صحابه کرام، اوچت اوچت امیران، هغه د مسلمانانو د منځ نه واغستی شو، نو ټول جومات ژړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم اخذ اللواء خالد بن الولید، په یو روایت کې راځي چې سیف من سیوف الله، د الله په تورو کې یو توره راغله او هغه جنډه راغستې ده. اللهم هو سیف من سیوفک، ای الله دا ستا په تورو کې یو توره ده، فانصره، یا الله د خالد مرسته وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د خالد بن الولید رضی الله عنه دپاره دعاګانې وغوښتې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد رفعوا الی فی الجنه، ما غدریونه په جنت کې ولیدو، زید او جعفر او عبدالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دریونه مې په جنت کې ولیدو علی سرور من ذهب، هغوی په داسې تخت باندې ناسو او په داسې پالنګونو باندې ناسو چې هغه د سرو زرو نه جوړ دي. فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة الزرارا عن سرير صاحبيه، نو د عبد الله بن رواحه په دې کټ کې لږ کوږوالی و، معمولي کوږوالی هغه په دې کټ کې و، د ملګرو هغه کټونه او پالنګونه بالکل سیده و، د عبد الله بن رواحه کې لږ کوږوالی و. صحابه وی عما هذا یا رسول الله، یا رسول الله د دې څه وجه چې د هغه د کټ لږ کوږ وي. مضایا وتردد عبد الله بعد التردد ثم مضا، وي هغه دوانه ډایرک ورننوتي و په دشمن کې، او عبدالله پکې لږ سوچ کو بیا ورغلی. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ذکر کړو که چې هغه شاعري وکړه او خپل ځان یې راګرم کو بیا ورننوتو. نو خالد بن الولید رضی الله عنه بیا د دې نه بعد د لښکر مشرتیا د هغه په لاس کې شوه، او د خالد بن الولید د هوښیارتوب ته که تاسو وګورئ نو حیران به شئ تاسو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنډه راواغسته، سیف من سیوف الله، د الله په تورو کې یوې تورې، حتی فتح الله علیهم، الله هغه ته لار کولا وکړه او د هغه په لاس باندې فتح وشوه. دا داسې فتح نه دی چې دشمنان تښتېدلي دي، او دا تفصیل به زه پر روان درسي کوم ځکه چې وخت موږ سره لږ دی، خو مسلمانان الله بچ کړي دي. بیا خالد بن الولید رضی الله عنه چلو کو، ډېر هوښیار خالد بن الولید، په دغه ورځ خو هغه پوره ورځ جنګ وکړو، پوره ورځ یې جنګ وکړو، د 9 تورې به کې ماتې شو. هغه سوچ وکړو چې د دې طوفان مخې ته ودرېده، ټوله ورځ دا ناممکنه ده. نو چې کله سحر شو نو لښکر یې بالکل بدل کو، څنګه لښکر چې دوی ترتیب برابر کړو هغه بالکل بدل کو، هغه مخکې شاته کړو او شاته یې مخکې ته کړو، او ښی یې ګس ته کړو او ګس یې ښی ته کړو. نو چې کله دوی جنګ کې ورننوتو بیا په 2مه ورځ نو دشمن ویرېدو او چغې کړې وې مرسته وله راغلې ده، مرسته نور پکې راغلي دي. هغه نور نه خو خالد بن الولید هوښیارتوب دا کسان یې بدل کړو، د دې هغه دلته او د هغوی هغه دلته. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا خو موږ نوي مخونه ولیدو، مطلب دی چې نور مسلمانان عمره روان دي، نور مسلمانان عمره روان دي. نو په دغه ورځ هم ډېر سخت جنګ وشو، او بیا خالد بن الولید رضی الله عنه رو را شاته کېدو، دا ملګري رو را شاته کول
چې ګوره رو رو به د دې طوفان نه وځو، رو رو به د دشمن د منځ نه وځو. خو دشمن په دوی پسې ورنه رغی. ولې پسې ورنه رغی؟ د هغوی دا مطلب و دا مسلمانان چې زموږ نه ځان وباسي، نو دوی که څو دا سوچ کړی دی چې موږ به د دوی نه لږ شاته شو، دوی به راپسې رامنډې کي، نو بیا به موږ دوی په شړه ځمکه کې او په علاقه کې به راګیر کړو، په یو صحرا کې به د کافران راګیر کړو، هلته به یې مړه کړو. نو هغوی مو ویرېدو. هغوی چې هلته ولیدو خالد بن ولید لښکر هم بدل کړی چې دوی سره خو نوي کسان هم رالو، او نن دوی ورو ورو شاته کېږي. مطلب دی چې موږ په ځان پسې راکاږي چې دوی دې هم راشي، نو موږ به یې په صحرا کې او په شړه کې راګیر کړو او هلته به دوی مردار کړو. نو په دې طریقې سره خالد ابن الولید رضی الله عنه رو رو د مسلمانان را شاته کول، او د کفارو په زړونو کې یو لوی رعب پروت و، لوی دبدبه د مسلمانانو پرته وه. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې. او دا واقعه منځ کې پاتې شوه، خو انشاءالله پر روان درس کې به بیا دا پوره کوو چې په دې کې چا ګټلې ده او چا بیللې ده، دا پر روان درس کې بیان کو. بیا د لښکر په څه طریقه باندې مدینې ته راغی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه حالو چې کله د دې لښکر استقبال وکړو، او مسلمانانو څنګه د دې لښکر استقبال وکړو، دا ټولې مسلې به پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي، والله سبحانه وتعالى دې د هغوی سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.